شل کاله وړاندې چې کله د 2001 میلادي کال په سپټمبر میاشت کې د امریکا په سترو تجارتي ودانیو د الوتکو په مټ حملې وشوې، امریکا یې د پرېکړو ته د اسامه بن لادن په مشرۍ القاعده تنظیم ته ونیوله او د خپلو لسګونو حشرګرو هیوادونو په ملتیا یې پر افغانستان ناروا یرغل وکړ. هغه مهال چې امریکا د نړۍ تر ټولو ستر ځواک ګڼل کېده، هیڅ چا یې پر وړاندې د سیاسي مخالفت تصور هم نشوای کولای. پوځي مخالفت او مبارزه خو ډیره لرې خبره وه. مګر د طالبانو د اسلامي تحریک بنسټګر مرحوم ملا محمد عمر مجاهد پر وړاندې د غره په څیر ودرېد او د دوی ځواک یې چیلنج کړ. که څه هم پر افغانستان د امریکایانو د برید څخه لږ موده وروسته طالبانو خپل ځواکونه له ولایتونو ویستل، خو مرحوم ملا صاحب له بي بي سي سره د یوې مرکې په ترڅ کې ډیر ډاډه وغږېد او داسې وړاندوینې وکړې چې هغه مهال ناشونې ښکارېدې. ښاغلي اسامه بن لادن ګواښ کړی و چې که چیرې اړتیا شوه پر امریکا به اټومي وسله کاروي یا بیولوژیکي وسلې او کیمیاوي نه به کار اخلي. ستاسې په دغه ګواښ کې هغه ګواښ ته کوم ځای شته دی، یعنې هغې ته اشاره شته؟ کار نه دی ورته، د اصلاحو کار نه دی. موږ الهي نصرت ته امیدوار یو. یو خبره د امریکا د ټچ کېدو ده چې د لیست له سره څه به انشاءالله وورسي د لیستو د پایو خواته. په دغه وروستیو څو ورځو کې د ډېرو ولایتونو کنټرول ستاسې د ځواکونو له لاسه ووت. ګواکې تاسې داسې وایاست چې بیا هیله من یاست چې همدغه پوځي بریاوې بیا ترلاسه کوي؟ لږ وخت بعد ورته داسې امیدوار یو لکه دا اوس چې دې ولیدله بیا به دا بل تحول داسې وینې. د مرحوم ملا صاحب په دغه مرکه کې ډاډ، اطمینان او پر الله تعالی باور له ورایه ښکارېده. د بیلګې په ډول نوموړی د بي بي سي د خبریال دې پوښتنې ته چې اسامه بن لادن امریکا ته د هستوي حملې ګواښ کړی، تاسې څه وایئ؟ په ځواب کې وایي چې دا جګړه د وسلو جګړه نه ده، موږ د الله تعالی په مرسته او نصرت باور لرو. دغه راز نوموړی په ډېر ډاډه زړه وایي چې دا حالت ډېر ژر بدلیدونکی دی. یعنې لکه څرنګه چې نن موږ له ولایتونو څومره په تیزۍ سره شاتګ کوو، په نږدې وخت کې به یې بیا همداسې ژر ژر ونیسو. په دغه مرکه کې چې پر افغانستان د امریکا ناټو د برید پر مهال ثبت شوې، مرحوم ملا صاحب یو بله ډیره په زړه پورې وړاندوینه هم کړې چې د امریکا نوم به د لیست له سر څخه د لیست وپای ته راځي. 20 کاله وروسته د ولي الله امام وړاندوینې د رڼا ورځې په څیر وځلېدې. ثابته شوه چې دا جګړه د وسلو جګړه نه وه، ځکه امریکا ډېرې پرمختللې وسلې وکارولې، خو نه یوازې طالبان مات نه کړل بلکې د هرې ورځې په تېرېدو ځواکمنېدل. د نوموړي دا خبره هم رښتیا شوه چې دا حالت ډېر ژر بدلیدونکی دی. نن وینو چې طالبانو امریکا او ناټو له افغانستان څخه د خپلو عسکرو ایستلو ته اړ کړل او په ډېره چټکۍ سره پر مخ روان دي. دغه شان د امریکا نوم هم د لیست له سر څخه د لیست وپای ته رالوېدلی. اوس یې پخوانی برم نشته او په نړۍ کې حیثیت ته درنه ضربه رسېدلې ده.